سلامونه ملګرو، نن بیا هم راغلی ما د یوې نوې ویډیو سره چې څنګه کولی شو ښایسته وایرل او ډیزاینداره ټیک ټاک یا ویډیو جوړه کړو لکه څرنګه چې تاسو دغه ویډیو کتلی شئ. ستورو ته ګورم د یادونو شپه ده، ستورو ته ګورم د یادونو شپه ده، څومره خاموشه د ارمانونو شپه ده. ښه ملګرو، لکه څرنګه چې تاسو دغه کومه ویډیو وکتله څنګه کولی شو دغه رقم ته ویډیو جوړه کړو. په دغه ویډیو کې درته ټوله طریقه هم د ویډیو شروع کول نه مخکې یوه کوچنۍ غوندې غوښتنه کوم، دغه ویډیو د سره لایک کړئ او زموږ چینل ټیچ عمر سکلز د سره سبسکرایب کړئ او همدارنګه د بیل ایکن تڼۍ د سره کېکاږئ تر څو هره نوې ویډیو ته تاسو پرې در ورسېږي. ملګرو، ما به تاسو ته یو څو عکسونه ویډیوګان درکړي وي چې هغه په ټلیګرام چینل واتساپ چینل کې ترلاسه کولی شئ. د واتساپ چینل لینک او د ټلیګرام چینل لینک د دې ویډیو په ډسکرپشن کې دی، د هغې لارې جوین کړئ او همدارنګه در سره دغه عکسونه او ویډیوګان را ډاونلوډ کړئ. راځئ د ویډیو په طرف. ښه ملګرو، اول به تاسو راشئ دغه انشاټ کوم اپلیکیشن چې دا پلی سټور نه انسټال کړئ او بیا به یې راخلاص کړئ. چې کله مو راخلاص کړئ ملګرو، تاسو ته به دغه شان صفحه راشي. دلته په ویډیو باندې کلیک کړئ. چې کله په ویډیو باندې کلیک کړئ دلته په نیو باندې به کلیک کړئ. چې کله په نیو باندې کلیک کړئ دلته به خپل یو عکس ورته انتخاب کړئ. مثلا زه دغه عکس غواړم او دغه عکس به ورته انتخاب کړئ. په ټیک مار علامه باندې به کلیک کړئ ملګرو. چې کله په ټیک مار علامه کلیک کړئ دلته به کانواس ته راشئ او د ټیک ټاک یا کوم بل ډیزاین چې تاسو غواړئ انتخاب کړئ هغه به ورته انتخاب کړئ. مثلا زه راځم دغه ډیزاین ورته انتخابوم، بیا به دلته په ټیک مار علامه باندې کلیک کړئ. بیا به دې خوا راشئ ملګرو کراپ آپشن ته چې دی په دغه ځای کې به هم هغه هلته مو چې کوم ډیزاین انتخاب کړو هغه سایز به دلته هم ورته انتخاب کړئ. بیا به راشئ په ټیک مار علامه باندې کلیک کړئ. چې کله په ټیک مار علامه باندې کلیک کړئ ملګرو، بیا به دلته تاسو راشئ چې څومره ویډیو غواړئ دغه به دې خوا سکرول کړئ. دا عکس چې هماغومره ویډیو که درته دغه سکرول کړئ چې څو ثانیې ویډیو غواړئ. بیا به راشئ په بیکګراوند باندې به کلیک کړئ او دلته به سپین بیکګراوند انتخاب کړئ او دا به لږ دا عکس په دوو ګوتو ونیسئ او داسې رازوم به یې کړئ او بیا به یې لږ دغه غاړې چې دی سپین یې پرېږدئ ملګرو. چې کله مو سپین یې پرېښودئ لکه څرنګه چې تاسو دلته کتلی شئ چې غاړې یې لږې لږې سپینې دي ملګرو. اوس به بیا به راشئ ملګرو دلته تاسو په دا سټیکر آپشن باندې به کلیک کړئ. دلته بیا په سټیکر آپشن باندې به کلیک کړئ. چې کله په سټیکر آپشن باندې کلیک کړئ دلته به ګالري ته راشئ او په دغه ګالري کې به ملګرو همغه عکسونه ورته اول دغه عکس راواخلئ ملګرو. دا کوم سپین عکسونه چې دي ملګرو 2 دانې به ما تاسو ته درکړي ملګرو. اول به دغه غټ سپین عکس راواخلئ، بیا به دا رقم ته غټ کړئ، سکرول به یې کړئ، په 2 ګوتې به یې ونیسئ. چې کله مو غټ کړئ دا به دغه ځای کې ورته کېږدئ. اوس بیا راشئ په همدغه جمع علامه باندې به کلیک کړئ او دلته به بیا راشئ په د سټیکر همغه دویم نمبر کوم عکس چې ما درکړی دغه به تاسو راواخلئ او دا به د دې لاندې کېږدئ. چې کله مو کېښودئ ملګرو، اوس به راشئ بیا په دغه جمع علامه باندې کلیک کړئ او دلته به دغه سټیکر راواخلئ. دا مو چې کله راوسته ملګرو دلته به تاسو راشئ ملګرو، دا به لږ کوچنی کړئ. چې کله مو کوچنی کړ او دې خوا لاس کې به یې کېږدئ ملګرو. چې کله مو کېښوده بیا به راشئ ملګرو همدارنګه تاسو دغه سټیکر باندې بیا دغه ته لاندې کلیک کړئ او دا چې کله په دې باندې کلیک کړئ دلته به راشئ په دا دې خوا سایز باندې کلیک کړئ او دا مخ به یې دې خوا راواړوئ ملګرو. دلته به بیا راشئ دغه به دې خوا کېږدئ ملګرو. اوس به راشئ دغه بل عکس چې کوم ما درکړی دا به تاسو راواخلئ. چې کله مو دا راواخیسته ملګرو دا به دغلته کېږدئ په دې منځ کې. که غټوئ نور یې هم غټولی شئ، که وړوکی کوئ هم وړوکی کړئ له دې نه هم. زه یې لږ غټوم ملګرو. دلته مو چې کله مو دا دلته کېښوده په دې جمع آپشن باندې کلیک او دغه عکس به راواخلئ ملګرو. چې کله مو دا عکس راوسته دا به لږ وړوکی کړئ او بیا به یې دې خوا کونج کې دلته لاندې کېږدئ ملګرو. لکه څرنګه چې تاسو دغلته کتلی شئ ملګرو دغسې لاندې به کېږدئ ملګرو. دلته به راشئ شاته به یې وګورئ چې ډېر خو به لاندې نه وي، دا ډېر لاندې تللی. نو بیا به سټیکر برخې ته راشئ، پاس په همدغه سټیکر باندې به کلیک کړئ او دا لږ پاس کړئ ملګرو. چې پاس مو کړو اوس به راشئ سټیکر برخې ته بیا ملګرو همدغه عکس به چې دی دویم پیري راواخلئ او بیا به چې کله مو په دې عکس سټیکر باندې کلیک کړئ دې خوا به راشئ ملګرو په دغه آپشن باندې به کلیک کړئ او د دې مخ به چې دی واړوئ دې خوا به یې کړئ ملګرو. دغسې چې کله که دا به هم راوړئ د لاندې ځای کې به یې کېږدئ، لږ به یې غټ کړئ ملګرو. چې کله مو هغه کړه دا به دلته کېږدئ ملګرو. چې کله مو کېښوده ملګرو اوس چې دی ملګرو دغه چې دی سم شو ملګرو. اوس به راشئ په دې هر یو باندې به کلیک کوئ او بیا په دې سپین اخري ټکي باندې کلیک کوئ، بیا په پاس دویم آپشن باندې کلیک کوئ او دا به ټول چې دی د ویډیو تر دې اخره پورې خپله ورسېږي. په دویم آپشن باندې ورته کلیک کوئ نو دا به د ویډیو تر اخره پورې ټول ورسېږي ملګرو، لکه څرنګه چې تاسو دغلته کتلی شئ ملګرو. اوس به راشئ ملګرو په دا ټکس آپشن باندې به کلیک کوئ. دلته خپل د ټیک ټاک آی ډي یا د فیسبوک پیج هر نوم چې تاسو ورته لیکئ هغه به ورته ولیکئ یا خپل نوم ورته لیکئ ملګرو. زه مثلا راځم دلته ورته لیکم فالو ټیچ عمر سکلز ورته لیکم ملګرو. دلته ګورئ ملګرو په دغه ځای کې چې دی دغه زه ورته لیکم. چې کله مو ولیکه بیا به راشئ ملګرو دلته تاسو کولی شئ رنګ ورکړئ په دغه ځای کې. مثلا تاسو هر رقم رنګ غواړئ، زه ورته مثلا تک تور رنګ غواړم صرف. بیا به دلته راشئ د خټ ډیزاینونه تاسو پیدا کولی شئ. دغه خټ ډیزاینونه به ما تاسو ته په ټلیګرام چینل کې اچولي دي، همالته مې ویډیو هم درته اچولي، کولی شئ هلته دغه ویډیو او دغه ډیزاینونه کېباسئ. بیا به راشئ ملګرو دغه به چې دی ښه کوچنی
کې چې کله مو کوچنی کو دغه دویم خط چې کوم دی سپین په دغه باندې به کېږدئ او بیا به دا تر اخره پورې سکرول کړئ یعنې په دې خط باندې به کلیک کړئ دویم آپشن به وښئ تر اخره پورې لاړ شي. بیا په سټیکر باندې کلیک کړئ دلته تاسو کولی شئ د ټیک ټاک یا فیسبوک هر لوګو چې دی هغه هم تاسو دلته په دې سپین خط کې کېښودلی شئ. ښه به یې ورته وړه کړئ ملګرو چې کله مو وړه کړه بیا به راوړئ په دغه سپین خط به یې کېږدئ چې کله مو کېښوده بیا به دلته راشئ ملګرو په دې ټیک مار علامه باندې به کلیک کړئ. بیا به دلته راشئ ملګرو دا به هم ویډیو تر اخره پورې ورسوئ چې کله مو ورسوه دلته ګورئ ملګرو دغه چې دی جوړه شوه ملګرو. دلته نورې زیاتې لوګوګانې هم تاسو د فیسبوک ډېر شیانو لګولی شئ. بیا وي آی پي ته راشئ ملګرو په دغه ځای کې به ما تاسو ته 2 ویډیوګانې درکړې وي. اول به راشئ ملګرو دغه ضرب علامو والا ویډیو راواخلئ کوم ته چې ګلیت نوم ورکول کېږي په دغه باندې به کلیک کوئ او دا به لږ دغسې غټه کړئ چې کله مو غټه کړه دلته به بلینډ آپشن ته راشئ. په بلینډ آپشن ته چې کله راغله دلته به لایټین ووهئ او دلته به ټیک مار علامه ووهئ نو دا به تاسو جوړ شي. که چېرته دا د ویډیو تر اخره پورې نه ورسېدلی نو دلته به راشئ ملګرو د سپیډ برخې ته او دې خوا به دغه کوم خط چې دی دا به دې خوا سکرول کړئ دا سپین خط نو دا به تاسو پوره ویډیو اخر ته هم ورسېږي یعنې اضافه به هم شي. بیا کولی شئ غټه ویډیو باندې هم ولګوئ ملګرو لکه څرنګه چې تاسو دلته کتلی شئ. اوس به راشئ بیا په آی پي باندې به کلیک کوئ دلته به دویمه کومه ویډیو چې دا راواخلئ په همدغه طریقه به راشئ بلینډ ته. کله چې بلینډ ته راغلی ملګرو د دې بیکګراونډ به ختم کړئ لایټین به ووهئ چې کله مو ووهه ملګرو بیا به دلته راشئ ملګرو تاسو چې دا لږ به غټ کړئ بیا به د دې هغه مو ګورئ که چېرته وړوکي او نو دا به هم په همغه طریقه اوږد کړئ یعنې غټ به یې کړئ ملګرو. چې کله مو غټ کړه ملګرو اوس به راشئ ملګرو په ټیک مار علامه باندې به کلیک کړئ بیا به دلته راشئ ملګرو تاسو موزیک ته برخې ته راشئ دلته موزیک کولی شئ ستاسو د خپلې خوښې موزیک ورته ولګوئ ملګرو. زه راځم دغلته یو موزیک ورته انتخابوم چې هر یو ستاسو د زړه پورې هغه تاسو کولی شئ لګولی شئ. زه مثلا ما دغه موزیک ورته ولګوم چې کله مو موزیک ولګوم ملګرو دلته به بیا راشئ تاسو په دا ټیکسټ برخه باندې به کلیک کوئ بیا به راشئ په دغه ځای دلته به ولیکئ ټایپسټ یا ایډیټ هر شی چې تاسو لیکئ هغه به ولیکئ ملګرو. اول هم توره مې چې ولیکه بیا به راشئ دا لاندې فاصله به ووهئ لاندې به بل توری ورته ولیکئ بیا همدا رقم ته ټول ورته لیکئ مثلا زه ټایپسټ ورته لیکم ملګرو. چې کله مو ولیکه دلته تاسو رنګ برخې ته راشئ زیړ یا سپین یا هر رنګ چې تاسو خوښوئ هغه به ورته ولیکئ. زه مثلا راځم دلته زیړ رنګ ورته انتخابوم بیا به چې دی ملګرو ته په ټیک مار علامه کلیک کوئ او دا به لږ کوچنی کړئ او دلته دې خوا غاړې کې به د ډیزاین لپاره کېږدئ ملګرو لکه څرنګه چې تاسو دلته کتلی شئ. چې کله مو کېښوده ملګرو اوس به راشئ ملګرو دا به هم د ویډیو تر اخره پورې ورسوئ. چې کله مو ورسوه ملګرو بیا به راشئ ملګرو دلته په دې آپشن کې چې دی تاسو اوس خپل نوم ولیکئ. راځم مثلا زه راځم عمر جان ورته لیکم ټایپسټ عمر جان. چې کله مو ورته ولیکم ملګرو دلته به بیا تاسو دغه خط ویډیو تر اخره پورې ورسوئ ملګرو. چې کله مو ورسوه ملګرو دلته دا به دې خوا ته کېږدئ بیا به دا ویډیو تر اخره پورې ورسوئ. اوس به راشئ په ټایپسټ کوم هغه چې دی د لاندې په دې خط باندې به کلیک کوئ دلته کافې ته به راشئ دا به کاپي کړئ او د بل لاس ته به یې هم دې خوا کېږدئ ملګرو لکه څرنګه چې تاسو ته په ویډیو کې ښکاري. همدغه رنګه را به شئ خپل نوم هم کافي کړئ هغه به هم دې خوا د ویډیو لاس ته کېږدئ ملګرو لکه زه ورته لیکم ټایپسټ عمر جان. کله مو ورته کېښوده ملګرو اوس به راشئ ملګرو دلته تاسو په ټیک مار علامه چې کومه ده په دې باندې کلیک کوئ بیا په دې ټیکسټ برخه باندې کلیک کوئ ملګرو. دلته تاسو کولی شئ په ټیکسټ برخه کې تاسو کولی شئ نور ویډیوګانې وګورئ زما په چینل کې د لیکلو طریقه زده کړئ ملګرو. بیا به راشئ په ایکسپورټ باندې کلیک کړئ بیا په ایکسپورټ باندې کلیک کړئ چې کله په ایکسپورټ باندې کلیک کړئ ملګرو دغه ویډیو به چې دی ګالري ته ښکته شي ملګرو. ها ملګرو دغه وه زموږ د نن ورځې ویډیو که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو سره لایک کړئ او زموږ چینل ټیچ مار سکیل زه سره سبسکرایب کړئ او همدارنګه د بیل آیکن تڼۍ د سره کېږئ تر څو هره نوې ویډیو ته تاسو پرې در ورسېږي. نو فالله سپارم د خدای په امان.